په سو وخت کې چې دا ځوانه شوه نو الله داغه قصه کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تانا 1500 کال مخکې دا عیسی علیہ السلام چې تیر شوی دی نو دا ما پیدا کړی څنګه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د عیسی علیہ السلام نه وروسته پیدا دی او د دې په دې منس کې 550-600 کال فاصله و قران کریم کې هغه واقعیا ورته بیانې چې د پیدایش واقعیت سوا او دا بیبي مریم د مور څنګه پیدا و او دا د چا لور و نو کتا سولګ غوندې په غور ورته سوچو کوي نو حیران بشي دمره خو به حیران ضروری ای چې په دې کائنات کې سچ کوي الله یې کوي بل اس طاقت نشتا اس طاقت نشتا چې دونه پاڼه مخوځي سچ کوي الله یې ورته فرمایي چې واذکر فی الكتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا عزیزانو واقعا دا سه وشو چې دا څو وخت کې ځوانه شو او دې ته ډومبنه هغه زنانه بیماری وشو نو دا د خپل کور نه لره لاړه لره دې د پاره چې څوک پوي نشي چې دا د سبي مارای نه لامبي چاته دا پته ونه لګي د حیا دا عالم چې د زنانو به حیا داوه چې زما د لمبام چاته پته ونه لګي چې دې علم بل کم ټیم کې او ولې علم ما ته خو انتهایی افسوس وشي کله انتهایی چې مونږه دغه خلکو نوم څنګه الو یا دا ولی وایي چې دا خلک مونږه منو اوس د بیبي مریم تاریخ به تواوري چې دا څنګه خزوا او د بیبي فاطمه تاریخ هم تاسو اوریدلې ده چې دا د پیغمبر لخت جګر و او د پیغمبر لور و د حیا دا عالم او د حیا چې وفات کېدن او وصیت وکړ چې زمړه شمه نو زما جنازه به د ورځې نه اوچته وي زما جنازه به د شپې اوچته وي او بیا به می جنازې د پاسه ډولای جوړه کوي او صادره به پیواچوي چې زما د کپن ټوټم چرته پردې سړې ونګو اوس د بیبي فاطمه نوم مونږه څنګه الو او د بیبي مریم نوم مونږه څنګه الو داسیو فراډ او دوکا دا زمونږ د طرف نه چې تاسو خلکم پکې ساتري بیبي فاطمه د سیوا او بیبي مریم د سیوا پلانې د سیوا بس وای ورې او لاړې او راغې ایس او زچ دا وورم چې بیبي فاطمه داغه حیا داو
په کار ما تدی دا څه کنه چې ز خپل کور کې دا کنټرول کنه دا اسه د فاطمه نوم او د شیعاګانو ته وګوره د بیبي فاطمه نوم چې والد دوی په جړام شي مدینه منوره کې جنت البقیع ته زلاړم نو د شیعاګان ولاړو دغه ته دا بیبي فاطمه قبر ته ولاړو جړل ځانه وجل او دلته محرم کې صاحب فاطمه او حسن او حسین او زینب او اندرونی حال چې ګوره صاحب دا الله سورته صاحب دا رړای ګډي دي چې بزي او راضي په دې محرم کې خیال پراره مونږ او د بیبي فاطمه نوم دلته د خزي چې دي کی کوړي په خیر بیبي صاحب پاروا کی کوړي دلته د بالا مانه کې رواج شته دا د بیبي صاحب کی کوړي نو مال بیبي دی واره بیبي کی کوړي خالی په خیر د بیبي خدا حیا و چې بیبي عائشه به د پیغمبر قبر تلاړه نو مخ به پټو مخ ولې پټه دا خوستا خاوندو کنه ول حضرت عمر ور سره پردې سړې خاخو نو داغه د قبر نه بم بیبي عائشه ستر کو نن د غریبانو خزه چې ګوره په دې قبرونو و دیرو اوس هم بوزم اوس که یقین کوي راځي چې منځو کې چیزو په دې رحمان بابا کې او خون بابا کې او شیخ جنید صاحب کې او په دې سید حسن پیر کې د دې خزو حال کو د دې غریبانو دا سټماري چې دلته ګرځي د مالدارو ترکای اس پی چې دی پارمی سټیډیم او قیوم سټیډیم کې ګرځي او نامه علی د بیبي فاطمه زئی خدای بیخ بنیاد او باسه د پاکستان دی خدای بیړه تباہ کی زه خویم چې هغه خلکم د قبر نه خدای بار رو غرزوه چې چا د ملک جوړولو دا د دې قابلیت د بغیرت قوم چې دا آزاد شي دی په آزادۍ پوهیږي دا وسال جوړ دی منډۍ لګېدلې دي سمې بس سره سترګه دی و ډنډه دی په لاس کې و مزه کوه نو عزیزانو عرض میں داو چې حیا نشتا نه غیرت شتا نه دین شتا نه ایمان شتا نه مذهب شتا ټول کمپلیټ دکانداری دا زه په یو رنگ کې کوم ته په بل رنگ کې پیری په بل رنگ کې کوي دکانداری دا او ګنکپی دا دا اخر قسمه چې در تکړه او وانډه دا بسار سړی په کې سپېګمې منډلې دی خپل خېټه ډکې نه دین شته او نه حیا شته او نه شرم شته او نه غیرت شته دا ز تاسو ته دا اورېدو خبرې نه کو ورشي وګورئ کدرو لند جمعه پښپا اصحاب بابا زیارت ته ورشي اصحاب بابا په منځ نیم کړي ا د نوم نه لاندې طرف ته خزيزي او پاس طرف ته سړي په منځ نیم کړي نو بد غریبو چې دی هغه دغه طرف ته دی خپل شوق پورا کوي او د امیرانو هغه طرف ته روان خدای دې پرده ساتي سبکی نو عرض میں داو چې بی بی مریم لاړاو د لری ځکه فتخذت من دونهم حجابا ځان نه غیر چاپیر پردے تاو کړي چې زه غسل وکم چې ویلم بل جامې واچولې او تیار شو نو الله فرمایي چې فارسلنا الیها روحنا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا
الله وی چې دا تیار شو نو ما جبرائیل علیہ السلام ورواستولو په کوم شکل کې فتمثل لها الى بشرا سويا فتمثل لها بشرا سويا د یو ځوان الک په شکل کې جبرائیل می ورولېږي دې چې څو وخت کې د الک ته وکړه چې دا ځوان الک دی وخت کې څوک ولاړ دی نو بیبي مریم ورته څه وایي قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا وظلمیا ز په خدای سره تا نه پناه غواړم ان كنت تقیا کته خسړې کته خسړې او ته تقوادارې نو زه په خدای سره تا نه پناه غواړم زه یو پاک دامن جنې ما زمانه یو طرف ته شم اوس بزوان الک ته جنې د سی وای چې انی اعوذ بالرحمن من پاکستان کې دا یقین شته ها مبارکم شه اوس دا خود بیبي مریم ایمان دی انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا کله خدای نه یریږي نو زما مخ نه بلریش جبريل ورته څوي قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا وببي انما انا رسول ربك زستا د خدای د طرف نه یو قاصد را لېګلې شوی ما ستا خدای را لېګلې صد پر لأهب لك غلاما زكيا دل را لګلم چې تعالی یو زوی وبخم او ځوان جنې پیغله جنې هغه ته وای چې دل راغلم چې تاسو یو زوی وبخم اړیانه رګدا په ولګي قالت رب انی اے رب نمازوی بسنگ کی نمازوی بسنگ کی لم یمسسنی بشر ولم اکم بغیا لم یمسسنی بشر ولم اکم بغیا د سړی لاسم ماته نه دی لګېدلې زه بدکارم نه یم نو زما زوی به څنګه وشي ازلمه ورته بیا وایي چې قال كذلك قال ربك هو علي هين خبرم داسې ده چې ستا وادم نه دی شوی ته بدکارم نه خوستا خدای وای چې د ناواده کړي جنې نه زوی پیدا کول ماته آسان ناواده کړي جنې نه زوی پیدا کول ماته آسان او صد پاره پیدا کوم دا پیدا کوم ولنجعله آیة للناس وکان امرا مقضیا دې د پاره د ځوان جنې نه لک پیدا کوم چې د خپل قدرت یو نخه دنیا ته وخم خلق ته وخم چې زه به پلارم زوی پیدا کولش
وکان امرا مقضیا. بی بی خپکیږه ما دا فیصله شوه ده چې ستا بچي بکی. علماء لیکي چې په دې گریوان کې یا پخلا یا پسپېګمو کې ورته پوکیو چې پوکې ورته وکړو نو فحملتها فانتبذت به مکانا قصیا. چې پوکې ورته وکړو فورا دا حامله شو. د عیسی علیہ السلام روح د دې په خله کې پوکوال فحملتها نو دا حامله شو. فانتبذت به مکانا قصیا. او د دې حمل د شرم د وجه لاره لاړه دا بس کی. عزیزانو لس میاشتې تیرې شي. لس میاشتې پس ورته درد زیو لګید. د بچی پیدا کېدو دردونه چې دي هغه چې درد زیو لګیدو نو الله اوس هغه قسم کوي چې دې ته دردونه شروع شونو بیا څه وکړه. اسه د دې بیبي مریم دا شان چې اوچته نو خدای پاک ته ګوره چې دا کیسه څومره په خوان کوي. عزیزانو د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بیان ستاسو په مخ کې دا هغه لفظ په ضمن کې دی چې دا الله معنا دا حیران کن. هر یو کار ته چې ته ګورې نو عقل به دې حیرانېږي چې خدای داسې چا عقل به هلته کار نه کوي. د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د مور تفصیلی واقعه تاسو واورئ. اوس نن دا باس دی چې د عیسی علیہ السلام پیدا شوه کوم ځای کې دی. او بیا د آغاز د نبوت په سویم کال باندې کړی دی. او بیا د 100 کالو په عمر کې د اسمانونو ته تللی. دا یو باس. عزیزانو د بیت المقدس سره یو 100 میله فاصله کې بیت اللحم ورته وی یو کلی دی. د عیسی علیہ السلام پیدایش چې دی په هغه کلی کې شوی دی. بیا د لویدو نه بعد د 13 کالو په عمر کې دته انجیل ورکړی شو. د قرآن کریم نه بغیر څومره صحیفې او کتابونه چې دي هغه تدریجن نه دي نازل. هغه به مکمل کتاب پیغمبر ته ورکړی شو. نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام آغاز د نبوت چې ده په 13 کال باندې وکړ چې انجیل ورکړی شو او قوم ته خطاب وکړو
چې قولو لا اله الا الله عیسی روح الله په یو आवाज نسوارا قوم چې دې دا ټول خلاف چې دا تصویر عزیزان اوس به یو ټکی ته خیال کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم آغاز د نبوت چې وشو نو په دې ټکی شوی چې هغه اهل مکه او ته وی چې قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله نو تمام اهل مکه مشرکان چې وغي وی خا دا اللهګان سودی نو دا ورته وی چې وا الہکم الہ واحد یو وی دا یو خدای د ټولي دنیا نظام چلی وی چاو وی زمونږ د یو سړی شپېته خدایان دي په کورونو کې بیا هم سکارونه پاتی نو یو خدای د ټولي دنیا نظام څنګه چلی دا دغه په عقل کې نه راتلا تاسو خیال راغی دا دغه په عقل کې نه راتلا چې یو خدای د ټولي دنیا نظام څنګه چلی نو ټول اهل مکه خلاف شو ځکه چې پیغمبر د ډېرو خدایانو متعلق منع وکړه ابراهيم عليه السلام وګورئ قران کې راځي اس قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه انی اراک وقومک فی ضلال مبین ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وی چې اتتخذ اصناما الهه ته بوتانو ته خدای وې انی اراک وقومک فی ضلال مبین اے پلار زتا او ستا قوم ګورم چې په گمراهۍ ظاهره کیږي پلار ورته څوي چې اراغب انت عن الہتی یا ابراهیم زمونږ د خدایانو نه انکار کې زمونږ خدایان نه مانی لئن لم تنته لارجمنک کمنه نشو نو سنگساروم دي پکانو دی علم چې مړ دې کوم ابراهيم عليه السلام ورته څوي قال سلام علیک اے پلار تب ما پکانو لیکن زما د طرف نه دي سلامتی آوي زبسنوې ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا زبسکو ساستغفر لك ربي زبتا د پاره د خدای نه بخنه غواړم ولی انه کان بی حفیا اپ ما ډیر مهربان پلار ورته دا وای او زوی ورته دا وای 1,24,000 پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام قوم صرف په دې ټکی خلاف وو چې دسه مو آیا چې دا یو خدای د ټولي دنیا نظام چلی دسه مو آیا اوس ګوري زمون په یاد کې زمون په مخ کې زمون په دې وطن کې کتوې چې الله دې ملشه خلق دې دومره نه خوشالي کتوې چې زا الله لوی ځوان دې ملشه خلق دې باغ باش چې زکه چې لوی ځوان ور سره مرګره تاسو پوښ اوس مسلې رنگ تراشی خدای راخصه کینو که یو سړی نکاح تړلو نکاح
او وی چې په دې نکاح کې دا دو ګوان چې دی یو خدای دی او یو رسول دی نو خدای خو حاضر ناظر دی او کدی رسولم ور سره حاضر ناظر کو نو د کافر به ور ما په خبره پوي ستا په ملک دا لپړم نو دله به پرتوک سو کورغون نو عزیزانو ار سړی تک چې ګوري په دې علاقه کې یو مولا او مولا فاروق نامه و چا ورته د اختر شپه ده غوان پوره شي دی ول کوم کتاب کې دی ویل کنس کې لیکلي دي ویل کنس خو بار څه وي خو چې مولا فاروق خو مو مانی کا کنس دی وای کړ اوس خبره د کتاب نه ده خبره د مولا فاروق ده او مولا فاروق په دې چاپلارو مې اور سړی چې په کم بام باندې سور دی راټیټول نه شي سپه منل نه شي هر سړی د انانیت او د غرور په بام باندې سور دی او هر یو سړی دا وایي چې هم چومن دیګری نه بس زه څه کم کړم زه څه بیوقوفم زه سنادانم ناجی ته ډېر خیال او پیسې او دولت خود سړی نه هر شی جوړ کی کا خیالو کی ور پیسې او دولت چې ور سره یې کنه آکا غل خوري نو مونږه په لمنه وخت کی پاکو چې شاد ته دخلې نه راځي خوري بغل او غریب سړی کا شات راو به دنه کی شي غل دې دخلې نه راځي داس یې کنه خان او نواب سرمایدار کا غل په دغه ځای رواني او خان دا وخت دی لګ داسې مبارک دغه دی مونږ داسې دې د خپل بام نه راټیټولې نشي دا به اکل کیږي دا به ال کیږي چې تخپل رضا خپل رائے خپل مرزا ارس په بل قربان ارس د دې دوه شعر یو د رحمان بابا دی چې می مینا خدای پتا باندې پیدا کړه چې می مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه او چې پتا مین شم نو خپل رضا مې پرې خوا اوس بستا رضا کو او دینه مخکې اوس دستا رضا وفا کړي ک جفا کړي اوس دستا رضا وفا کړي ک جفا کړي ما دستا جفا قبول په وفا کړه اوس تا خو خلا ک وفا کې او ک جفا کې خوستا جفا مم په وفا قبول کړي دا گل پلال او په گوهر کله سو پیری گل پلال او په گوهر کله سو پیری بیل ما چې تا خندا کړه ما جړا کړه دا درد چې درته ولګي دنیا نه به بیغمه دنیا نه داسې دوا یاران بچا لیدلی نوی داسې دوا یاران بچا لیدلی نوی چې یو ورته کنزل بل دعا کا ما ودرس جهان تشا تا تم مخکړو ما ودرس جهان تشا تا تم مخکړو تا ودرس جهان تا مخماتا دی شاکڑا تو خیر دے زرحبان چستا دا حسن سنا خوانیم ما کار خو بل نشتا رو را سیوا ستا دا حسن دا صفت کول زرحمان چستا دا حسن سنا خوانیم
نستاد رویت رس جهان زما سنا کا استاد وجه ټوله دنیا زما صفت دی. نو چې دی مینا پیدا شو خپل رضا به پرې دی دا غرضا. تاریخ ګوره د 1,24,000 پیغمبرانو باز بل خبره نه وا. دا روټای شو دکانداری شو جامه شو سیده شو پلانې شو ډنګړې شو دا شو دا په خپل کیږي. ستا اراده به یوي بس یوا لګې مرچکې ټکې دام کار دی. لګې تل دی چې تکړی دکانداری کې دام کار دی. ټیکادار په سرکونو ګرځي ټیکا کې دام کار دی. بابوی قلم دلاس کې دی لیکل کې دام کار دی. لیکن عقیده بدی صحیح عقیده بدی صحیح دست بکار و دل بیار. تاسو وای دست بکار و دل بیار. لاس په پکار کی وی او زړه په یار سره. تصور بده الله وی او جناب محمد رسول الله وی. تصور بده تا ایو بزرگ وی چې سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا. سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. تندے دی چې پزما کله ګولې نو څه چل بھئی سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. تندے به خدای ته لګولې او زړه به جناب محمد رسول الله. دا دین دی او دا مذهب دی او دا اسلام دغه نه پاک وایي څه خیال راغی. نو عزیزانو عیسی علیہ السلام 30 کالو په عمر کې هغه ته انجیل ورکړي او آغاز د نبوت بیا قوم ته وکړو. اوس هغه کم ملک او کم قوم دا به بلی جمعه تشي. واخر دعوانا الحمد